د کابل کندهار لویه لاره کې د غزني اړوند له قلعه عزیز تر سپندې دښتې پورې د غځېدلو څنډو یا شولډر پخولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي دا پروژه اوږد کیلومتره اوږدوالی لري، د 53 میلیونه افغانیو په لګښت عملي کیږي او په 2 میاشتو کې به یې چارې سرته ورسیږي. شولدر سرک عمومی کابل قندار از قلعه عزیز گرفته الی دشت اسفندی عملا افتتاح شد که تقریبا 28 کیلومتر طول داره. به ارزش بیش از 53 میلیون افغانی به قرارداد داده شده. انشالله در مدت 2 ماه کاری تکمیل خواهد شد و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد. در این سرک است روزانه در مدت 2 ماه حدود 150 نفر به کار خواهد گماشته شد. تخنیکی مسؤلین ډاډ ورکوي چې د پروژې د کیفیت او پر وخت بشپړېدو ته ځانګړې پاملرنه کیږي. هغوی وایي هڅه کوي د ژمي له راتګ وړاندې چارې بشپړې شي. د اسانتیا لپاره موږ کوشش کوو چې پروژه په خپل وخت سره حتی موږ پلان دی چې مخکې د تطبیق د ختم د پروژې موږ مخکې تطبیق تکمیل کړو ترڅو د راکبینو لپاره او د ترافیکو لپاره مشکلات ایجاد نشي او موږ کوشش کوو چې مخکې د یخ ژمي د راتګ نه دا تکمیل کو او بهره‌برداري ته وسپارو ترڅو چې مزاحمت خلکو لپاره ونه شي. موږ خاص تدابیر نیولې دي لپاره چې پروسې کاري داسې جریان موږ ورته پلان ورته جوړ کړی دی چې دا هم زمان دواړه طرفه کار ونه کړو. کله چې یو طرف تکمیل شي ته یوه اندازه ته 2 کیلومترو پورې بیا وروسته په بل طرف کار کوو. د کابل کندهار لوی لارې موټر چلونکي هم د پروژې پر پایل خوښي څرګندوي. وایي د شولډر جوړېدل به د ترافیکي پیښو په کمیدو کې مهم رول ولري. یو ډېر مهم کار نن پیل کېږي. دلته د سړک بغلونه د شولډر په اساسي ډول په DBST ډول جوړیږي. دا د موټرانو سره ډېر همکاري کوي ترڅو چې د ټکرونو مخه د دې سره ونیول شي. دا په اساسي ډول جوړیږي، موټر ته سړک آزادیږي، ترافیکی کم میشه، ازدحام کم میشه، از هر نگاه سهولت میره. سړک تنگ ده، بین‌المللي سړک ده، نو تنگ ده، نو موږ خوشحاله چې هغه سړک خلاص شي او جوړ شي، موږ سم په سفر ښه سواري ورسېږي، ښه د کار وشي، بار ټول اسلام جوړ شي. تنها د موږ باندې فرض نه ده چې موږ تنها جوړ لاړ شو جوړ شو. چارواکي زیاتوي چې د لوی لارې د پراخېدو او د شولډر جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو د مخنیوي ترڅنګ د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه هم راټیټه شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.